گروپ ما تیم ما با یاری خداوند اتحادیه مستقل دارند، آدرس داریم در اطلاعات و فرهنگ که امروز تسلیم است که ما دفتر خود اتحادیه ملی غزنی را افتتاح کنیم با خط نوار. دا غږ نور د تل لپاره خاموش شو. دا غږ د رحمت الله نیکزاد د الجزیرې تلویزیون د خبریال او د غزني د خبریالانو د ټولنې د رئیس و. نوموړی 3 ورځې وړاندې هغه وخت د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو چې له کور نه جومات ته د ماښام د لمانځه د ادا کولو لپاره پر لاره و. په غزني کې د نیکزاد وژنې ښار خاموش کړی او د رسنیو پر کورنۍ یې بده ورځ راوستلې. نیکزاد نه یوازې دا چې د رسنیو پر کورنۍ یې منفي اغېزه کړې، بلکې په ټولنیزو رسنیو کې هم د نوموړي مرګ سخت او توند غبرګونونه راپارولي دي او خلکو یا د پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د نوموړي پلار وایي چې نیکزاد یو بې ګناه سړی و او له حکومت څخه د هغه د قضیې د څېړلو غوښتنه کوي. شام وقتی ما والمات تلفن کرد که نیکزاد زده شد. ما از اینجا رفتیم که در شفاخانه بود. اونمونجا دیدیم زیتی نوش در سر ما موند، خد طفلوش، خد اولادوش، خد کلوگیش گپ زدن نمیتونم دلی با غورم بیخی گنگ تو گیچم دیگه ما چی بگم شما را خونه که رفتیم دیگه اون خدا سری ما تیر کرد دیگه اون اگر کدام بدی کرد دقیقه هم بگی نه دشمنی داشت نه بدی داشت نه قد هیچ در تمام غزنی در کل ماشوره هر کاری که بده پیشروی هر کدام میده بیده بیتنا بده که خانه ای غریبه پیش کل گیده بیده خدمت کده ایتنا بوده که کدام یک مزیر بوده. په غزني کې د ازادي راډیو خبریال او د نیکزاد ملګری حبیب رحمان تاثیر وایي چې نیکزاد یو بېوزله خبریال و او د خبریالانو د ملاتړ ټولنې باید د هغه د کورنۍ لاسنیوی وکړي. موږ له دولت او ترڅنګ له اړوندو ادارو څخه دا غوښتنه کوو چې د خبریالانو د وژلو مخنیوی وکړي باید او هغه اتحادیه یا هغه ټولنې یا هغه کسان چې هغه د خبریالانو سره په یو ډول نه یو ډول باندې مرستې کوي هغه له هغه ډول خلکو سره لکه نیکزاد مثال په غزني کې یو ډېر غریب لوېدلی در په دره خبریال و د ټول ژوند دې ته وقف کړی و ځانګړی کړی و چې دی یوازې د خلکو خدمت وکړي د اقتصاد په برخه کې ونډه واخلي او د دوی هغه د دوی د بچیانو د دوی د کورنۍ ملاتړ وکړي. د غزني ځایي خبریالانو او د غزني د خبریالانو ملي ټولنې د یو اعلامیې په خپرولو سره له حکومت او په جنګ کې له ښکېلو غاړو غوښتنه وکړه چې د نیکزاد قاتلین دې ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. دسترسی به اطلاعات یکی از دستاوردهای چند سال اخیر افغانستان به شمار می‌رود که در امر تحقق این دستاورد خبرنگاران همیشه پیشتاز بودند. اما متاسفانه رحمت الله نیکزاد خبرنگار الجزیره و اسوسییتد پرس و رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران غزنی ساعت 5 شام روز دوشنبه اول جدی سال 1399 در نزدیکی منزلش در مربوطات حوزه اول امنیتی پلیس شهر غزنی توسط افراد مسلح با ضرب گلوله به شهادت رسید. اول اتحادیه خبرنگاران غزنی خواهان بررسی قضیه و شناسایی و مجازات عاملان این رویداد هستند. د غزني د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو هم د نوموړي د قضیې د څېړلو غوښتنه وکړه. د غزني د ولایتي شورا رئیس نصیر احمد فقیري رحمت الله نیکزاد یو بېطرفه او آزاد خبریال یاد کړ او د هغه د قاتلینو د نیولو غوښتنه یې وکړه. وکلای مردم در شورای ولایتی شدیداً متاثر هستند و به جدیت خواهان پیگیری قضیه هستند که هر کسی که عامل قضیه شده باشند و این خبرنگار ما را به شهادت رسانده باشند باید به پنجه قانون گرفتار و به حق و حقوقی که حداقل از لحاظ قانونی برای خانوادهش تسلی دلشان شود باید رسیدگی شود. خو د نیکزاد له مړینې څخه 3 ورځې تیریږي. د غزني امنیه قومندانۍ او کشفي ارګانونو تر اوسه په نوموړي د برید په اړه څه نه دي ویلي. د غزني د امنیه قومندانۍ ویان د احمد خان سیرت همغه تکراري خبره کوي چې د نوموړي د قضیې د څېړلو لپاره یې پلاوی ټاکلی. در مورد قضیه چگونگی به شهادت رسیدن رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی بررسی و تحقیقات جدی پلیس جریان دارد و به اساس هدایت رهبری قماندانی امنیه ولایت غزنی یک هیئت متشکل از ارگانهای کشفی توظیف کرده تا چگونگی به شهادت رسیدن رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران به طور همه‌جانبه بررسی نماید.
د نیکزاد له مرګ څخه 3 ورځې تیریږي، خو د برید مسؤلیت یې هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلی. طالبانو پر نوموړي په برید کې لاس لرل رد کړي او د هغه مړینه یې د هیواد لپاره ضایع بللې. نیکزاد د کورنۍ سرپرست او له هغه 2 میرمنې او 7 تنه ماشومان یتیمان شول چې د مشر زوی عمر یې 10 کاله دی. په تیره 1.5 میاشت کې دا 5م خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. څو اونۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند په یو وسلوال برید کې ووژل شوه. احسان الله کریمي، روحي خبري اژانس، غزني.